بسم الله الرحمن الرحیم. مردم دوست داشتنی و عزیز افغانستان، خوشحال هستم که دوباره از آدرس برنامه شام کابل در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امیدوار هستم که صحتمند و سلامت باشین و روزهای سرد زمستان باز هم تکرار میکنم که در کنار خانواده هایتان به گرمی سپری نمایید. می رویم به متعبیر حدیث پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که میفرمایند ید العلیا خیر من ید السفلی. امو قسمی که شام کابل را با اسمش کابل قشنگ ساختیم، خیلی دغدغه هم داریم که مردم کابل و مردم افغانستان هم دغدغه ها و مشکلات هایشان را بیاییم روی صحنه بیاریم و کسانی را در برنامه شام کابل دعوت بکنیم که واقعا زحمت میکشن و در خدمت مردم ما هستند و بخصوص در شرایطی که مردم ما دچار مشکلات اقتصادی هستند. ما هم تلاش کردیم که کسانی را در برنامه دعوت بکنیم که راه حل هایی را برای مشکل داشته باشند. مهمان امشب من در شام کابل خیلی یک آدم خوب، توانمند و در عین حال دلسوز مردم افغانستان است. یک چهره خیلی نورانی که شما گهگاهی در رسانه ها هم با ایشان آشنا هستین. مهمان من مطیع الله زلان، متخصص اقتصاد و تجارت پیشه است. زلان صاحب خوش آمدین. صفا آوردین. سلامت. بخیر هستین ان شاء الله. صحتتان خوب است؟ خوش میگذره زمستان؟ الحمدلله. شما خوب هستین؟ بخیر سلامت باشین. میتونین که از آدرس برنامه شام کابل به مردم افغانستان هم سلام و کلام داشته باشین؟ سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته، ټولو هیوادوالو ته الله دې وکړي چې ټول به ښه وي او د کابل د افغانستان دغه ژمی به په خیر تیریږي او د سړو هواو سره به ښه وي او ژوند چارې به په خیر وي. سلامت اوسئ. بخیر باشین. زلان صاحب، در مورد شخصیتتان ما معلومات پیدا کردیم حداقل و آشنایی هم حاصل شده. اگر مردم افغانستان بشناسن مطیع الله زلان کی است؟ پښتو خو صحیح است، مشکل راحت نه باشین. ما زه خو مطیع الله زلان د اقتصاد په برخه کې مزده کړي دي او همداسې یو لیسانس مو بیچلر ده او همداسې بل ACCA چارټر اکاونټنټ یم او د دې ترڅنګ په تشبث کې یا انټرپرینورشپ کې تقریبا د تیرو 12 کلونو د افغانستان په مختلفو اقتصادي سکتورونو کې، تجارتي سکتور کې کار کوم او د زیر ګروپ اف کمپنیز په نامه باندې خپل د تشبث ګروپ لرم او په مختلفو برخو کې کار کوم. د دې ترڅنګ هیومانیټیرین برخو کې هم تقریبا د تیرو 15 کلونو څخه د اجتماعي خدمات همداسې د هیومانیټیرین مختلفو برخو کې بشري خدمتونو کې کار کوم ان شاء الله. ماشاءالله. بیاین که کمی که خودمانی صحبت بکنیم. در جامعه سنتی زندگی میکنیم. معمولا اگر شما در اطراف برین به همین عبا و قبا شما را فکر میکنن امامت دارین در کدام مسجد. نسل نو شما را میبینن و برنامه شام کابل هم بیننده هستن. ممکن ظاهر آدم ها تاثیر داره در درونشان؟ طبعا داسې ده چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو او د افغانستان کلتور، د افغانستان عنعنات دا به هم په موږ باندې تاثیر کوي. ډیری ځوانان چې زه ګورم هغه داسې وي چې د افغانستان کلتور نه لرې تښتي، ولې الحمدلله زموږ کلتور هم اسلامي ده، هم د آسیا په سطح باندې یو د بهترینو پخوانیو کلتورونو څخه ده. نو موږ کولی شو چې په افتخار د همدې کلتور نه، همدې پکول نه، همدې واسکټ او د کالۍ نه استفاده وکړو. په همدغه حالت، په همدغه لباس کې دفترونو ته لاړ شو، په همدې لباس کې نړیوال سفرونه وکړو، خپل د کلتور نمایندګي وکړو. زه همیشه دا خبره کوم چې موږ لونګۍ یو هغه کلتور ده چې تقریبا په نور نړۍ کې ډیر کم پاتې شوی ده، اوس ډیر کم شوی ده او زه اوس ډیر خوشحالیږم چې زموږ ځوانه طبقه د دې کلتور نه بیا استفاده کوي. په کول زموږ او تاسې یو کلتور ده، د دې نه استفاده کوو. نو کولی شو چې د خپل کلتور په نمایندګي باندې نړۍ ته لاړ شو، سفرونه وکړو، هم یو ښه متخصص واوسېږو، هم یو ښه د خپل ملت او د خپل وطن او د هیواد نمایندګي وکړو. دا به څومره ښه وي چې هم په ظاهري باطني شکل کې علمي لحاظ سره غني واوسېږو، هم شخصیتي لحاظ سره غني واوسېږو او هم د خپل کلتور او د خپل بډایه هیواد نمایندګي وکړو. ماشاءالله.
یکی از بزرگای دینی هم میگه که یک جوان مسلمان در مسجد طولانی ترین سجده را بکنه، در میدان فوتبال بهترین فوتبالیست باشه و در میدان تجارت بهترین تجارت پیشه باشه. و امیدوار هستم که مثل شماها را در افغانستان زیاد داشته باشیم و مردم ما چنین الگوها را داشته باشند و ازشان همورا و قدمشان را بپیمایند. سلامت. زلان صاحب، وضعیت کنونی در افغانستان از بود اقتصادی چگونه میبینید؟ والا د افغانستان اوسنی حالت تقریبا د تیرو 20 کلونو یا 25 کلونو را دی خو افغانستان د ډیر ضعیف اقتصاد څخه شروع کړی ده او ورسته بلې په اقتصادي لحاظ سره افغانستان په کېدو کې ده. کله کله د ستونزې راځي چې یا د ثبات مسله وي یا د امنیت مسله وي یا د یو داسې تحول راځي چې افغانستان اقتصاد ته نه بلکې ټول نظام ته یو ټکان ورکړي. ولې بیا هم الحمدلله په دې خوشاله یم چې د تیرو تقریبا هغه تحولات چې افغانستان مشاهده کړي دي، تجربه کړي دي، د هغه تحولاتو څخه افغانستان بیرته راوتلی ده او اوس چې کوم اقتصاد فعلا د په ډیرو سکتورونو کې افغانستان د اقتصادي لحاظ سره د پرمختګ په لور روان ده. دا یو ښه مثبت ګام ده. یعنی موږ کولی شو چې ووایو چې افغانستان لا تر اوسه پورې افغانستان ته اقتصادي ډیر لوی سفر پاتې ده. که افغانستان کولی شي او باید ډیر لوی اقتصادي سفر نه ووځي، سفر وکړي تر څو چې یو خودکفا هیواد ته ورسیږي، په ځان بسیا اقتصاد ته ورسیږي، یو لوی سفر پاتې ده. ولې بیا هم دغه څه چې اوس روان دي دې نه مخکې سوي دي، هر چا کړي دي، هر حکومتي چارواکي کړي دي. د افغانستان په اقتصاد کې یو خښتم چې ایښې ده باید تشکر وکړو او دغه کاروان روان ساتلی ده. دا هم د ستاینې وړ ده او باید ووایم چې تر اوسه پورې موږ په بد حالت کې نه یو. الحمدلله د سیمې حالت ته چې وګورو، که خپلو ګاونډیو ته وګورو، د سیمې نورو هیوادونو ته وګورو، افغانستان په بد اقتصادی وضعیت کې نه ده. الحمدلله د پیشرفت په لاره ده. بخیر باشین. چند مهمان دیگه هم داشتیم در شام کابل در ارتباط به موارد تجاری صحبت کردن. تولیدات داخلی در چه سطح هست؟ شما در بازار هستین، در کار هستین؟ تولیدات داخلي د افغانستان یو له هغو مهمو اقتصادي برخو څخه دي چې باید همیشه ورته توجه وسی او د مونږه که څومره هم مونږ غواړو چې داخلي تولیدات تمویل کړو، داخلي تولیدات بډایه کړو، غني کړو، نو افغانستان به هومره ښه کیږي، افغانان به هومره د اقتصادي فقر نه راوځي او افغانان به هومره په کار او روزګار باندې مصروفه کیږي. داخلي تولیدات چې اوس زه وینم د تیرو کلونو په تناسب سره په همغه پیشرفت، په همغه فیصدي منوال باندې روان دي، لا هم سرعت پیدا کړی ده او د تیرو تقریبا 20 کلونو را دی خو ورځ تر بلې زمونږ داخلي تولیدات د سټنډرډ خواته روان دي. دا یو ډېر ښه زیری ده. یعنی مونږ اوس نړیوال مارکیټ کې د خپلو داخلي تولیداتو لپاره کار کوو. مونږ تقریبا کلونه د قالینې د افغانستان د غالیو په مارکیټ کې کار وکړ. زمونږ د افغانستان قالینې په نړۍ کې بهترین قالینې دي. بدیل نه داره. زعفران په ټوله نړۍ کې بهترین زعفران دي. اول نمبر یې همیشه اخیستی ده. قالینو اول نمبر همیشه اخیستی ده. همداسې مونږ نور وچه میوه زمونږ بهترین ارګانیک وچه میوه ده چې دینه مونږ ډیره ښه استفاده همیشه کړې ده او کولی سو. ولې نور بدیل هم تولیدات دي چې اوس مارکیټ ته راغلي دي. یو له مهمو سکتورونو د داخلي تولید کې چې زه ووایم چې ډیر ښه رشد مو پکې کړی ده هغه د ادویجاتو ده. مونږ تیرو 15 یا 10 کلونو کې مونږ وکولای شو چې په افغانستان داخل کې خپل د دواسازي فابریکې جوړې کړو او خپل تولید وکړو. الحمدلله کومه دوا چې په افغانستان کې اوس تولیدېږي دا د سیمې په کچه باندې ډیر ښه سټنډرډ لري، ډیر ښه معیار لري. تاسو یقین وکړئ همدغه دوا اوس ډیرو هیوادونو ته صادریږي. از افغانستان فعلا دوا بیرون ځي او ډیر ښه برانډینګ لري، ډیر ښه کیفیت لري او خلک یې خوښوي. او افغانستان دغسې یو جغرافي موقعیت ده
که چیرته موږ د دې جغرافیایي موقعیت نه استفاده وکړو موږ منځنۍ اسیا ته موږ خلیج ته موږ اروپا ته موږ د اسیا نور هیوادونو ته ډیر ښه په اسانه باندې کولی شو لاسرسی ولرو. افغانستان د چارایي حیثیت لري. دغه تولید که موږ څومره زیات کړو څومره هم په دې کیفیت باندې کار وکړو چې موږ نړیوال مارکیټ ته لاره برابر کړو. زه مطمئن یم چې د افغانستان تولید به په راتلونکي 10 یا 20 کلونو کې به د افغانستان پر همسایه په کچه باندې به افغانستان ډیر ښه تولید ولري. بخیر باشین. ما در شام کابل یک سنت نیک هم داریم که بر مهمان ما چای تعارف میکنیم. تشکر. شما اشتها داریم؟ چای خو بخوام خو واخلو. ډیر مننه. خیر است. باز به خودم در جریان وقفه اندازم استاد. سلامت. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، شما چای نوش جان بکنین برمیگردیم. سلامت. هموطنان عزیز یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. دوباره برگشتیم و زلان صاحب همراه ما هستند. استاد چای نوش جان کردیم؟ بله چای مو است. ډیر مننه. شما خیلی راحت میتونید در جریان برنامه چای نوش جان بکنیم. شما هم میگین که افغانستان یک کشور غنی است. مردم هم میگه، در بیرون هم که میریم ادعا هم میکنیم که آب داریم، کوه داریم، صحرا داریم، همه چیز داریم، میوه داریم، زمرد داریم، طلا داریم، هر چیزی داریم. بالاخره یک کسی از گوشای پکتیا و اردوج بدخشان و غور فراب اگر برنامه ما را ببینن، وقتی همه چیز داریم خود چرا فقیر هستیم؟ چرا بیچاره هستیم؟ یو شی چې باید ووایم چې افغانستان تقریبا د کلونو څخه خپل داخل کې هغه څه چې د جنگونو له امله څه چې د امنیتي ستونزو له امله مونږ نشو کولای چې د ننګرهار خلک هرات ته لاړ شي، د هرات خلک پکتیکا ته لاړ شي، د پکتیکا څخه د بدخشان ته لاړ شي. داخل کې افغانان سره وګرځي د امنیت ستونزه او ټول نه غټه مهمه خبره دا و چې زمونږ داخلي تولید د ننګرهار نه هرات ته، د هرات نه پکتیکا ته، د پکتیکا نه قندهار ته داخلي تولید په اسانه لارو باندې نشو تللی او دا یو ډیره غټه ستونزه و. د ترانسپورټیشن مسله و، د امنیت مسله و، د خلکو د اتصال مسله و، د خلکو زړونه سره لري شوي وو. چون دا ټول د جنگ عوامل دي. خلکو په منځ کې نفرت پیدا شوی، د خلکو په دا نفرت چا پیدا کړی د زمونږ په منځ کې. مونږ افغانستان الحمدلله ډیر ښه کلتور لرو، خپل مهمان نوازه خلک لرو. یقینا تاسو ته زه یو خبره وکم چې دوستان هم واوري. تاسو یقین وکړئ زه د تیر 2 کلونو کې د افغانستان داسې ولایتونو ته لاړم چې ما په تیرو 20 کلونو کې هغه ولایتونو ته سفر نه کړی. لکه بدخشان ته لاړم، ما مخکې نه لیدلی. زه همداسې تخار ته لاړم، ما مخکې نه لیدلی. زه بامیانو ته لاړم، حتی 20 کلونو کې زه بامیانو ته نه وم تللی. ما لپاره جالبه نقطه دا وه چې زه د افغانستان دغه ولایتونو ته چې زه تللی یم د خلکو مهمان نوازي، د خلکو هغه مونږ چې وایي پیشانی باز کنه، داسې یو برخورد چې هغه مونږ هیڅ تصور نسو کولی. الحمدلله د افغانستان خلک داسې یو مینهناک خلک دي. خو ستونزه زمونږ چې ده چې مونږ خپل منځ کې د بیروني لاسونو له امله، د بیروني څه د امله مونږ نسو کولی چې خپل منځ کې سره ناسته ولاړه وکړو. اقتصاد په هغه وخت کې ښه کېږي چې مونږ یو بل ته لاس سره ورکړو. ټولو نه مهمه خبره دا وه. دوهمه خبره زموږ داخلي تولیدات دي. کله هم حکومت خپل داخلي چوکاټ د حکومت دومره غټ نه ده چې ټول هیوادوالو ته په حکومت کې ځای ورکړي. حکومت لازم او مکلف ده چې حکومت داسې اسانتیاوې برابرې کړي خلکو ته چې خلک د تولید ته مخه کړي، کاروبار ته مخه کړي، امپلایمنٹ په ځای باندې تشبث ته مخه کړي، امپلایمنٹ په ځای باندې انټرپرینورشپ چې تشبث ورته وایي، کاروبار ورته وایي، سوداګري ورته وایي، هغې ته مخه کړي. هر کله چې عام وګړي زمونږ تشبث ته مخه کوي، داسې هنر پیدا کوي، داسې سکلز پیدا کوي چې هغه سکل قیمت لري، ارزښت لري. دی کولی شي چې په هغه سکلز باندې په نړۍ ته لاړ شي، نړۍ کې کار وکړي. دی کولی شي چې دغه هنر چې دا خرڅ کړي او دغه هنر نه خپل ځان ته عاید لاسته راوړي. هر څومره چې زمونږ خلک
تعلیم یافته کیږي، هر څومره چې زمونږ خلک په هنر باندې سمبال کیږي، هر څومره چې زمونږ خلک په تشبث باندې سمبال کیږي، په کاروبار سمبال کیږي، هغومره به زمونږ د بیروزګارۍ کچه، هغومره به زمونږ د فقر کچه کمیږي. نو ټولو نه هغه د دې ټولو هغه عامل څه ده؟ هغه زمونږ جهالت ده. مونږ په ټولنه کې بې علمي ده. زمونږ په ټولنه کې د علم د کمبود او د جهالت د وجې نه چې کوم کینه، نفرت، عقده، د یو بل سره دښمني، دغه مسایل چې را پیدا شوي ټول د بې علمۍ د وجې نه، ټول د جهالت د وجې نه را پیدا شوي. څومره هم چې علم پراخیږي، څومره هم چې مونږ علم ته لاره هوارو، هغومره به زمونږ په اقتصاد باندې هم تاثیر کیږي، هغومره به زمونږ اجتماعي ژوند هم ښه کیږي، هغومره به زمونږ سیاسي او نور ټولې برخې ورسره ښه کیږي. تاسو ته به یو مثال درکم چې د هند په ټول آسیا کې په 2 ملکونو داسې خلک دي چې په ټوله نړۍ کې کار کوي. په اول درجه کې هند ده. د هند خلک داسې هیواد به نه وي چې هغه هیواد کې کار نه کوي په ټوله نړۍ کې. او غټه خبره دا ده چې هر نړۍ کې یو پوزیشن کې یو کمپنۍ اعلانوي، نو لسګونه هندیان ورته اپلای کوي. نو جالبه دا ده چې څو ورځې مخکې د هند رئیس جمهور بنگلاديش ته، د هند رئیس جمهور یو بل هیواد ته چې نږدې کوم هیواد هلته سفر یې کړی، ما دغه عکسونه ولیدل چې هغه کمیونټي چې هلته ورته راغلې وه، زه حیران شوم. قطر کې یو کمیونټي ورته راټوله شوې وه، دومره خلک هندیان ورته راټول شوي وو چې بیخي دغه کراوډ یو غټ جلسه یې ورته نیولې خپل رئیس جمهور ته. دا په دې معنا چې په هغه هیواد کې د هندي کاریګرو، د هندي سکلډ لیبر چې ورته وایي، یا د هندي امپلایز غټ تعداد او غټه کتله موجوده ده. او دا وجه دا ده چې دوی په کور دننه یو علمي داسې سرویسز ورکړي، داسې پوهنتونونه لري، داسې خدمات لري چې په کور دننه خلک زیاده په تعلیم سمبالوي، په هنر سمبالوي، او بیا نړۍ ته د چانسونو زمینه ورته جوړي. دا یو بهترینه زمینه ده که موږ افغانستان وکولی شو افغانان په دا کور دننه د علم مواقع یو بل ته برابري کړو، حکومت د علم مواقع برابري کړي، هغومره به په هنر کې هم پیشرفت راځي، هغومره به زموږ خلک په نړۍ کې هم د کارمندي لحاظ سره، د امپلایمنټ له لحاظ سره به هم ارزښت پیدا کوي. او افغانانو کې دا هنر چې د نړۍ د سیمې هیوادونو په کچه باندې حتی د هندیانو نه هم زیات ده. افغانانو کې د استعداد یو غټه کچه موجوده ده، او دغه ډېرې لوی خبره ده، ځکه افغانانو کې جرأت ده. ډېری خلکو کې دا کمبود د جرأت، څومره کمبود چې زیاتوالی چې د جرأت له لحاظ سره افغانان لري، شاید په دې سیمه کې ډېر کم خلک یې ولري. او زه مطمئن یم چې د علم سره دا هنر او دا استعداد هم موجود وي، دا به ډېر د پیشرفت خبره وي. روی صحبت میکنیم که علم و آگاهی چقدر تاثیر داره. زلان صاحب، اما آنچه که مهم است که از شما از هند یاد کردین، از قطر یاد کردین، از کشورهای دیگه ایران یاد کردین که امروز آمدین برندسازی میکنن، به خودشان همه چیز مارک داره، از خودشان است و افتخار هم میکنن. چرا مردم ما وقتی ادعای افغانیت هم داریم، ادعای اتحاد ملت شدن هم داریم و دین هم مشترکات خوب نزدیک داریم که ما یک دین واحد داریم، شاید در دنیا یگانه کشوری باشه که عام مردمش مسلمان هستن و مشکلات هم که شما حداقل یاد کردین، دلیل اصلیه که از تولیدات داخلی مردم ما فاصله میگیرن به جای از اینکه هنوز در کنار متشبثین و تاجرین استاد شون، دلیلش چی است؟ آیا تاجرها مشکل دارن یا مردم به او آگاهی نرسیده، به او سطح؟ زما په نظر دا دو طرفه خبره ده. کله هم چې مونږ یو کمپنۍ تولید کوي، نو د تولید سره سره به دوی بازاریابي هم کوي. هیڅوک هم داسې نه کیږي چې زه د تولید وکم او د ما د تولید نه د خلک خبر شي. نه، د دې لپاره چې زه تولید کوم، ما لپاره لازمه ده چې زما کمپنۍ باید د دې لپاره بازاریابي وکړي، بازار موندنه ورته وکړي، او د بازار موندنې چې کوم اوسنۍ چې کوم ټولز دي او د هغې طریقې دي، هغه طریقې او هغه میکانیزم باندې باید لاړ شي تر څو چې خلک خبر شي. یو مثال یې تاسو ته وایم، لکه د ټویټا کمپنۍ افغانستان کې به هر 15 موټر کې به 4 موټر خو به خامخا په سړک باندې، تاسو په 15 موټر کې به 4 موټر کې سي دي خامخا ټویټا تیریږي. یعنی دا په دې معنی چې د ټویټا په 100 کې د فکر وکړي چې د افغانستان 95% به ټویټا موټر وي، ولې بیا هم ټویټا په افغانستان کې مارکیټینګ کوي، بیا هم بازاریابي کوي، ولې دا داسې ده چې د جنریشن ګیپ ده. اوس هغه جنریشن چې زما پلار وو، زما نیکه وو، هغوی چې ټویټا هغه وخت کې لیدلې وه،
اوس زما موږ نو وروسته نوې جنریشن سره زموږ اولادونه دي نوې جنریشن ده دوی سره د ټویټر په ځای نورې کمپنۍ ویني دوی نور پرمختګ ویني خو که چېرته دوی ته د ټویټر بازار موندنه مخې ته را نسی او دوی جلب جذب نه کړي دوی ټویټر ته مخ نه کوي دوی نورو کمپنۍ ته ځي نو لازمه دا ده چې ټویټر باید بازار موندنه وکړي نو د دې په اساس د افغانستان د کمپنیو لپاره بازار موندنه ډیره مهمه ده زه ګورم دا اوس 13-15 کلونو کې د بازار موندنې مارکیټ ډیر خراب شوی ده او دا زموږ په تولید باندې ډیر منفي اغیز کوي موږ خامخا باید په سلو کې فیصدي لحاظ سره حد اقل 15-10% پورې خو باید بازار موندنې ته په مصرف کې تخصیص ورکړو که چېرته موږ غواړو چې زموږ تولید دی په کور دننه په افغانستان کې مروج سي خلک دی ورسره بلد سي زموږ تولید دی زیات سي لازمه ده چې موږ د حد اقل 15-10% پورې خپل بودیجه کې تخصیص د بازار موندنې مصرف ته ورکړو تر څو چې خلک ورسره آگاه سي آگاهي د خلکو ډیره مهمه ده دوهمه موضوع چې ده د تولید کیفیت ده بله ټرست اعتماد د هغه وخت کې راځي چې کله یو څوک دغه چای راواخلي دا پیاله وچی کی د دې چای په کیفیت باندې خبرېږي خو که چېرته دا چای نورمال چای وي نو هر څوک بازار کې نورمال شی خرڅوي ډیر ده خو که چېرته دې کې داسې ذایقه موجوده وي چې زه د یو غړپ سره هغه ذایقه حس کړم نو ما زه خامخا تاسو نه پوښتنه کوم چې دا کوم چای تاسو راوړی خامخا د دې پوښتنه کوم نو زما بیا په دې باندې اعتبار جوړیږي زه همیشه د اعتبار له مخې نه بیا همدغه چای غواړم همدې ته ځم نو کیفیت د بازار موندنې نه وروسته ډیر مهمه ده چې د خلکو د ښه کیفیت ورکولو سره د تولید کې د خلکو اعتماد کسب کړي دوهمه دریمه موضوع چې ده په دې کې ډیره مهمه موضوع ده هغه د نړیوال معیارونه دي که چېرته مونږ تولید وکړو بازار موندنه هم ورته وکړو خلکو ته ومرسو درېمه او دوهمه خبره معیار هم خوي ولې نړیوال معیارونه مو که په نظر کې نه نیولی نو زمونږ تولید بیرون مارکت ته نسی تلای اصل مشکلی است که گپ شما را قطع کردم با معذرت یک عام مردم به این ذهنیت هستند که ممکن تولیدات داخلی کیفیت بلند نداشته باشند یعنی خوب نباشه موادی که شما فعلا در بازار هستین چگونه است په داخلي تولید کې داسې تولید هم شته چې دغه ډیر لوړ کیفیت ده داسې تولید هم شته چې ډیر بې کیفیت دی یعنی داسې نشو ویلی چې مطلق در دنیا هم داسې نه ده چې مطلق دی بې کیفیت وي نه دا تصور غلط ده اوس د چین په اړه باندې په خلکو دا خبره مشهوره کړې ده چې چینایي توکي چینایي تولیدات چې دي دومره کیفیت نه لري کنه ولې دا تصور جوړ شوی ده دا تصور چا جوړ کړی ده د چین په خلاف کړی ده ولې چین کې چې کوم تولید د اوس دغه آیفون چې موږ تاسو استفاده کوو دا په چین کې جوړېده تر اوسه پورې چین کې اسمبل کیږي د دې قیمت ډیر حیرانونکې قیمت د چین کې یعنی په مارکیټ کې $1.5 هم د آیفون خرڅي د نوم د وجنه ولې دغه قیمت په ډیر کم قیمت کې چین کې د شی جوړیږي ولې چین نسی کولای چې هغه سي د سر رقابت وکړي زمونږ تولید که چېرته مونږ غواړو مونږ باید د خلکو په ذهنیت کې دا خبره د اعتماد له ادرسه ورسو خلکو ته چې زمونږ تولید کیفیت لوړ ده جاپان په ټوله نړۍ کې خلکو ته دا تصور ورکړی ده چې زمونږ جاپاني تولید چې تاسو نوم واخیسته دا بهترین تولید ده ذهنیت سازی به همین شکل شده دا داسې نه ده په انګلیسي کې یو خبره مونږ کوو هایپ په مارکیټینګ کې هایپ پیدا کیږي د خلکو ذهن کې دا خبره دومره پیچکاری سي چې دا ډیر ښه ده دا ډیر ښه ده دا ډیر ښه ده خلک وایي چې واقعا دا ښه ده داسې نه ده دا د مارکیټینګ یو شیوه ده یو برخه ده که چېرته موږ غواړو چې افغانستان تولید په افغانانو په ذهنیت کې خاص کړو د دې لپاره به ځانګړی د بازار موندنې تخنیکونه چې د خلکو اعتماد په کسب شي هغه باید خلکو ته ورسو مختلفې طریقې دي چین وکولای شو چې د خپل تولید لپاره په بازار کې اول درجه کې دا تصور خلکو ته ورکړي چې ارزانه چینایي مواد دوی دا تصور خلکو ته ورکړي که چېرته ارزانه تولید څوک غواړي د چین تولید دی واخلي د چین توکي دی واخلي دا تصور یې ورکړ اوس چین دا تصور باندې بل تصور باندې کار شروع کړی ارزانه په شکل باندې په ټول نړیوال مارکیټ کې ننوت اوس چین د کیفیت په اړه باندې خلکو ته تصور ورکړي چون ټول مارکیټ په نړیواله کچه نیولای ده
اوس د کیفیت په اړه باندې چې کوم مفکوره ده هغه دوی غواړي تغییر. امروز بازار را مشغول کرده. اوس غواړي چې د کیفیت په اړه باندې تغییر کړي. سایبر ټرک بله د ټسلا غټترین موټر ده چې په نړۍ کې قیمتترین موټر ده. سایبر ټرک چین داسې یو کاپي جوړ کړه چې سایبر ټرک نه بهترینه کاپي ده. ښه کیفیت لري، ډیر ښه فیسیلیټیز لري، ډیر ښه سہولتونه لري، خو خلک چې اخلي سایبر ټرک اخلي. چینایي موټر او هغه سایبر ټرک نه اخلي. ولې؟ ځکه چې دوی وایي چې ولا دا به خامخا هغسې سهولتونه لري، هغسې به کیفیتونه لري. اوس چین په دې باندې کار کوي چې نه، چینایي توکي چې دي دا بې کیفیته نه دي، دې کیفیت هم ډېر لوړ ده. دا اوس مفکوره سازي کوي په مارکیټ کې. که چېرته دوی وتوانېده چې دا یې هم وکړه نو داسې فکر وکړه چې د ټول مارکیټ ټول نړۍ مارکیټ دوی نیولی ده او اعتماد هم کسبوي. که موږ غواړو چې په افغانستان کې اول د خپل افغاني توکو لپاره بازار موندنه وکړو، د خپلو افغانانو په ذهن کې باید دا شی پیچکاري کړو او دې ته بازار موندنه وکړو، خاص طرز کې چې موږ اعتبار کسب کړو. چې کله مو اعتبار کسب کړ بیا موږ نړیوال مارکیټ ته هم لاره پیدا کولی شو او د هغې خپلې طریقې دي، د بازار موندنې خپلې لارې دي. دغه لارې باندې باید زموږ افغانان پوه سي. که چېرته دوی نه پوهېږي باید تخنیکي خلک، تخنیکي کمپنۍ پیدا کړي او هغو سره د شراکتدارۍ په حساب سره، د مصرف په حساب سره مخ ته لاړ شي تر څو تولید ورسي خپلو افغانانو ته او نړۍ ته. بسیار تشکر. یک میان برنامه میگیریم. بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره انشالله در خدمت شما هستیم. دوباره برگشتیم. زلان صاحب همراه ما هستن، سخنان شیرینشان را ادامه میدیم. زلان صاحب آخرین سفرتان چه وقت بود بیرون از افغانستان؟ زه فکر کوم چې بیرون به مې زه ډېر سفرو شوقي نه یم، داسې دفتري سړی یم او د سفرو ډېر داخلي سفرونه مې ډېر کم. ما فکر میکنم شما خیلی میرین. نه، زه ډېر عادي په هغه یم، په کار یم او اکثریت د ډېرو سفرو شوقي نه یم. ولې په د تیرو 5 کلونو کې متوجه شوی یم چې زه د افغانستان ډېرو ولایتونو ته نوم تللی، نو په دې اساس مې دغه تیرو 5 کلونو کې تقریبا د 15 ولایتونو نه زیات ولیدل او ځکه شوق مې و، اراده مې و چې سفر باید زیات کړم او یو څه چې نړیواله مطالعه یا کتابونو کې ګورم، اکثریت د سفر په اړه باندې ډېر ترغیبي کتابونه کې مې ولوستل چې د سفر ترغیب یې کاوه چې تاسو باید سفر ډېر وکړئ. ځکه د سفر په ارتباط سره یو ډېره مشهوره خبره ده او دا ما کې دا موجوده نه وه، ولې دا مې اوس زده کړې ده او تشویق شوی یم چې باید ډېر سفر وکړم. نو د هغې لپاره یو مشهوره خبره ده، وایي چې 10 کتابونه ووایه، 100 کتابونه ووایه، خو یو سفر. ځکه سفر ډېر څه سړي ته ورزده کوي. نو اوس ډېر علاقمند یم چې باید سفر وکړم، چې ولې متاسفانه اوس لږ محدودیتونه دي زموږ په ویزو په مسله ده. نو که چېرته د ویزو مسله نه وای د 5 کلو کې به هم ډېر سفر کړی. قرن 21 قرن واقعیت ها است و علم کمال آدمی است. ما با مطیع زلاند صحبت میکنیم که اقتصاد را تکنیکی میفهمه، متخصص این بخش است. در وقتی که اینترنت و تکنولوژی حرف اول را میزنه، سوشال میدیا حرف اول را میزنه، چقدر فکر میکنین، پیشتر هم در صحبتایتان گفتین که عدم آگاهی و عدم فضاسازی برای نسل نو از نظر علمی تانسته که مردم ما را فقیر نگاه بکنه؟ زما په نظر د آگاهی په اړه باندې یو ډیره مهمه خبره چې موجوده ده، زمونږ خلک د نړیوالو پوهنتونونو څخه ناخبره دي. داسې فکر کوي چې زه به آکسفورډ کې څنګه درس وایم، حالانکه د دې نه دي خبر چې آکسفورډ خو داسې څه نه ده چې هلته موږ درس نشو ویلی. زمونږ افغانانو هملته درسونه ویلي. تاسو یقین وکړئ چې دا اوس 5 کلونو کې زما ډېر شناخته له آکسفورډ نه فارغ شول. یعنی دا یو تصور و چې دا خو شاید ډېر قیمتي پوهنتون وي، ما ته داخله رانه یک خیال است. خیال. نو دا د آگاهی د کمبودي د وجې څخه کیږي. همداسې که د کمبریج خبره وکړو، که د هاورډ خبره وکړو، که د نورو غټو نړیوالو پوهنتونونو خبره وکړو، زموږ په ذهن کې اول دا فکر راځي چې دا خو به ډېر زیات مشکل وي، قیمته به وي او داخله به ماته نه راکوي. ولې د دې د پروسس په اړه باندې ناخبري ډېره زیاته ده. که چېرته زمونږ محصلین، زمونږ متعلمین
نړیوال پوهنتونونو څخه نړیوال علمي مراکزو څخه د دوی څومره آګاهي زیاتېږي او څومره د تګ اول ته د رجسټریشن د داخلي د پروسس نه څومره د دې آګاهي زیاتېږي تاسو یقین وکړئ زیاتره خلک به ډېر په اساني باندې نور هیوادونو ته ځي. دا اوس یو موضوع ده چې ډېره جالبه ده. زموږ خلک اکثره د سکالرشپونو پسې ګرځي. دا اوس په ټوله نړۍ کې اکثریت پوهنتونونه داسې موجود دي چې 100% سکالرشپ ورکوي. ولې هغه سکالرشپ داسې نه ده چې افغانستان ته به رالیږي بیا به زموږ افغانانو ته داخله کړي. هغه خپله پوهنتون اعلانوي. نو که چېرته زموږ یو متعلم یا محصل په دې باندې نه پوهېږي چې دا پوهنتون څنګه پیدا کړي، د دې ویب سایټونه څنګه وګوري، دې ته څنګه د رجسټریشن د پروسې نه خبر سي، نو دوی نسي کولی چې د هغې پوهنتون د داخلي په پروسس چې خبر نه وي داخله ورته نسي کولی. دا اوس د چین یو مثال در کوم. چین کې لسګونه داسې پوهنتونونه شته چې 50% تخفیف ورکوي، 100% 80% تخفیف ورکوي. که چېرته 80% تخفیف زموږ یو محصل واخلي نو زه مطمئن یم چې هغه فیس چې افغانستان کې داخل کې پوهنتون ته دی ورکوي چې دی هلته لیسانس او ماسټري کوي دی په همغه فیس باندې چین کې هم درس ویلی سي، په ډېر کم مصرف باندې درس ویلی سي. ولې آګاهي نشته. دوی داسې فکر کوي چې چین کې به څنګه زه ماسټري کوم چینایي ژبه صحیح ده. د همدغه انګلیسي لپاره چې دی 2 کاله یا 3 کاله کورس وایي دی د چینایي ژبې لپاره ولې نشي کولی چې د دې لپاره کورس وایي. دا هم د هغه ژبه ده، د هنر ژبه ده. ولې دا ما تاسو ته مخکې ویلي چې هایپ کریټ شوی ده، یو مفکوره په ټوله نړۍ کې ورکړل شوې چې انګلیسي د نه عزت چې نشي کولی. انګلیسي یو ژبه ده، کېدای شي سبا ته زمونږ او تاسې همدا دري او همدا پښتو په نړیواله کچه باندې داسې یو ارزښت پیدا کړي چې خلک دا مجبور شي زده یې کړي چې راشي هنر زده کړي. خو هغه وخت کې چې مونږ دري او پښتو ته هغومره کار وکړو لکه څنګه چې انګلیسي ته کار شوی و. ما ته یاد سي یو ډېر جالبه خبره تاسو ته وکړم. ما ته یاد سي مونږ په پاکستان کې کیمپ کیو، یو کورسو څو کورسونه چې دوی به شاګردانو ته پیسې ورکولې چې انګلیش ووایي. پیسې به ورکولې چې انګلیش ووایي. ولې؟ او دا فنډ به ورکاوه IRC ادارې له خوا نه پاکستان کې چې انګلیش خلک انګلیش سره آګاهي پیدا کړي، انګلیش زده کړي. هغه شاګردان چې دا انګلیسي زده کړه هغوی بیرته کورسونه جوړ کړه. بیا د فیس بیا د همدغه فیس له ادرسه مخته تلل. دا یو ښه لاره وه، زده نه تنقیدومه، ښه لاره وه. ولې د انګلیش ژبې لپاره دوی په لکهاو ډالر مصرف کړ تر څو خلک انګلیسي ژبې ته تشویق کړي او راسي انګلیسي زده کړي. دا د تقریبا د 25 کلونو مخکینۍ خبره ده. امروز یاد داشتنش امتیاز است. اوس امتیاز ده. ولې که موږ او تاسې پښتو دري ته همداسې کار وکړو همداسې کېږي. همداسې دغه ځای دې نه ښوي، دغه انټرویو دې نه ښيي، راتلونکي 20 کلونو کې به چینایي همداسې وي. دا انټرویو دې نه ښوي، راتلونکي 20 کلونو کې به چینایي همداسې وي. ځکه چې چین په کوم پرمختګ او په کومه په رشد باندې روان ده، د دې پوهنتونونه خلک داسې فکر کوي چې دا پوهنتونونه عادي پوهنتونونه دي. تاسو یقین وکړئ په کوم کمپټیشن په کومه مسابقه باندې چې چینایي پوهنتونونه اوس روان دي، د نړیوال رینکینګ کې چې کوم پوهنتونونه 20 کاله مخکې په 20 پوهنتونونو کې به ټاپ 10 کې یا ټاپ 20 کې 20 پوهنتونونو یا 10 پوهنتونونو رینکینګ به چې و، 9 به پکې 8 به پکې د امریکا، یو به پکې د کاناډا، یو به پکې د UK، 8 به د امریکا پکې. اوس په همدې ټاپ 10 کې چینایي راغلی ده، چینایي پوهنتونونه راغلي دي. زه مطمئن یم چې راتلونکي 10 کلونو کې به په همدې ټاپ 10 کې 15 چینایي پوهنتونونه هیڅ ځای ممکن خالی نه مولا. د رشد لپاره بهترین زمینه سازي کړې ده. وخت چې پوهنتونونه په دې کچه باندې چې هغه ټاپ 10 نړیوال پوهنتونونو ته راورسیږي، نو چینایي ژبه به هم خلک امتیازي شکل باندې زده کوي او بیا به ځي ورته. نو د دې لپاره زه دا وایم چې زمونږ ځوانان باید د زمینه د تعلیم لپاره باید ځان ته خپله برابره کړي، لاس په کار سي. په کور کې هر چا سره موبایل شته، فیسبوک ګوري، ټیک ټاک ګوري. ولې د دې نه باید داسې استفاده وکړي، داسې پلیټفارمونه شته، داسې اپلیکیشنونه شته، داسې ویب سایټونه شته چې په یو ویب سایټ کې د نړۍ په سلهاو پوهنتونونه په هغې کې موجود دي چې دی کولی سي چې ډېر په اسانه د هغې د داخلي پروسیجرونه، د هغې د رجسټریشن پروسیجر، د داخلي پروسیجر ټول زده کړي او ډېر په اسانه د هغې ته آمادګي ونیسي.
انګلیسي زده ک آیلټس زده ک ټافل دا غز زده کی اپلای ورته وکي شاید په ډیر کم مصرف باندې لاړ شي. دا اوس چې زموږ شاګردان او زموږ محصلین درس پرېږدي او د ایران او د ترکیې په بارډرو باندې په ډیرو سختو شرایطو کې روان دي او دا انساني قاچاق روان ده په مختلفو طریقو باندې زموږ ځوانان روان دي. ولې په یو تعلیمي او تحصیلي بهیر باندې نه ځي؟ هم به تعلیم وکړي راحتر ولاړ شاید نه ډیر په اطمینان درته وایم که هلته $10,000 مصرف راځي دلته به د $15,000 مصرف راځي، که هلته $20,000 راځي دلته به د $10,000 مصرف راځي. تحصیل به هم وي، هنر به هم زده شي، هلته به درس هم وایي او آینده به هم روښانه وي. پول هم پیدا بکنه. آینده به هم روښانه وي. زلان صاحب بسیار کوتاه وقتی از دنیا هم یاد کردین، امروز اگه آکسفورد است که فرد امور آکسفورد ساخته واقعا. و یک سوالی که همیشه به ذهن ما بوده، گاهی ممکن که شرایط رو تحولات در افغانستان یک زبان دراز شده باشه برای بعضیا. ما یگان دفعه میگم که گاهی برای تنبلای یک زبان دراز از ولایت تحول بود مشکلات است در افغانستان. وقتی ما پلی‌تکنیک داریم، دانشگاه کابل داریم، دیپارتمنت کیمیا داریم، دیپارتمنت فیزیک داریم، درست است؟ و یونسکو هم در آخرین تعریفش گفته که باسواد به کسی گفته میشه که از اندوخته های علمیش در زندگی روزمرهش استفاده بکنه. اگر چنین نمیکنه باسواد نیست. واقعا. خیلی کوتاه بگوین که همین دلیل اصلی چی است که ما از همین اندوخته های ما استفاده کردن نمیتونیم؟ مشکل چی است؟ ټول نه غټه مهمه خبره دا ده چې مونږ خپل ځان ته د فضا څنګه کړې ده. ما مخکې تاسو ته ویلې آگاهي تعلیم څه ده؟ دا خو واقعا چې زه پوهنتون کې تعلیم او تحصیل حاصلوم، مکتب کې مې تعلیم وکړ او همداسې پوهنتون کې مې تحصیل حاصل کړ، لیسانس شوم، ماسټر شوم. ولې د ماسټري نه وروسته هم زه یو کال په کور ناست یم، زه وظیفه نشم پیدا کولی. ولې نشم پیدا کولی؟ په انګلیسي کې مونږ یو خبره کوو چې how to sell yourself. دا یو هنر ده. بله. زه باید خپل تخنیک، زه باید خپل علم خرڅ کړم او د دې خرڅولو هنر باید په ځان کې پیدا کړم. که زه دا نشم کولی چې ما کې فرض مثال ما یو تخنیکی یو مسلک زده کړی ده، زه دا تخنیکی مسلک او د دې د هنر نشم په چا خرڅولی، دا په دې معنی چې ما د دې هنر د خرڅولو هنر نه ده زده. بله. یعنی د سیلینګ یا د مارکیټینګ ژبه مې نه ده زده، دا باید زده کړم. دا هم هنر ده. بله خبره مهمه دا ده، زموږ اکثریت محصلین چې دي د سی وي په جوړولو هم نه پوهېږي. پوهنتون نه فارغ شي ولې د سی وي په جوړولو هم نه پوهېږي. زه خپله تجربه درته وایم چې ما په لسګونه داسې سی ویانې کتلي دي چې صرف ورقه یې واړم ایسته یې واچوم، حالانکې محصل به لیسانس وي، حالانکې هغه به ماسټر وي، خو هغه داسې څه په سی وي کې لیکلي نه وي چې ما تشویق کړي. زه د زرو هغه نه سی ویانو نه زه 10 سی ویانې راخلم یا 20 سی ویانې راخلم، لانګ لیسټینګ کوم 50 سی ویانې راخلم. وخت چې زه 50 د زرو نه انتخابوم نو زه دومره وخت نه لرم چې زه د زر سی ویانې صفحه په صفحه ولولم. زما لپاره اولنۍ صفحه دومره مهمه ده چې زه څنګه اولنۍ صفحه اړوم، ما ته باید دغه اپلیکنټ دغه څوک چې ما ته خپل سی وی رالیږي په یوه صفحه اوله صفحه کې باید هر څه ووایي او ما دومره تشویق کی چې زه دوهمه صفحه اړولو ته مجبور شم، درېمه صفحه اړولو ته مجبور شم. اگر ازش خوشت محمد خو بستش میکنی اون طرف میمونه دیگه هیچ نمیشه. دا ډیره مهمه ده. بل ټول نه مهمه ده چې یو څوک سی وی ته یو چیرته یو پوزیشن ته اپلای کوي، دوی یو سی وی جوړ کړي د 10 ادارو ته لیږي. 10 ادارو ته لیږي. ولې دا 10 ادارې چې دي د خپل 10 پوزیشنونو لپاره مختلفې طریقې مختلف ضرورتونه لري. دغه محصل چې د 10 ځایونو ته اپلای کوي دی باید هر ادارې ته ځانګړی سی وی جوړ کړي، ډیزاین کړي، ځکه چې دغه ضرورت پکې باید مطرح کړي. دغه ته دا کمپنۍ ته یا ارګنایزیشن ته دا مطرح نه ده چې د ماته سی وی چې را لېږلی دا باید زه ولولم، نه. او دا مطرح نه ده چې دی ځای هایر کړم، هغه ته دا مطرح ده چې زما چې کوم ضرورت ده دا باید دا سړی پوره کړي. د چې څه ویلي دي دا ورته مطرح نه ده. د چې څه ویلي دي دا باید د هغه د ضرورتونو په اساس هغه ته ووایي چې تا ضرورتونو فوق العاده توګه باندې زه تکمیلولی سم، حل کولی سم، د تاسو ټول سهولت زه پوره کولی سم، زما کې دا استعداد موجود ده. ولې که چېرته دی په سی وي کې دا ونه وایي نو څنګه پوه شي یو سړی؟ هېڅ په پوهېږي نه. داسې یقین وکړي داسې دکتورا یو کس داسې یو سی وي درلودله چې
یعنی ما چې خپل دغه سی وی تحلیلوله زما نه دغه عمر هم زیاتو تجربه هم زیاته و او دغه ډیګریز هم ډیرو ولې کله مې چې سی وی لوستله زه خپل پکې بور شوم بور ځکه سوم چې د شان و چې زه خپل پکې خسته سوم چې دا اوس ما سره څه مطرح دي چې ته ماته لیکي اوس ولې دا باید ولیکي ټول نه مهمه دا ده چې مونږ د خپل هنر د خرڅولو هنر زده کو او دا ټول نه مهم شی ده زمونږ ځوانان چې دي دوی لپاره یو پیغام دا ده دوی باید د تعلیم او تحصیل سره سره د عصر هنرونه زده کی او ځینې هنرونه د دې هر ځوان لپاره لازمه ده چې زده کی چې هغه کې یو دا ده چې دی باید د خپل هنر د خلکو د رسولو طریقه زده کی بل خبره پکې مهمه دا ده چې انترویو ټول نه مهم ټکی ما سوالای فرق میکرد این صحبتای شما به گونه شده که من ادامه برنامه را به همین منوال پیش ببرم به خاطر که کافی بیننده های ما بیننده برنامه که هستن استفاده بکنن یک میان برنامه میگیریم ادامه صحبت های شما را از آن سوال های خود ما بگذارم دیگه روی همین بحث میکنیم بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم ان شاء الله که دوباره در خدمت شما هستیم. دوباره برگشتیم. سخنهای زلان صاحب خیلی شیرین است و من کم گپ میزنم که استاد زیاد صحبت بکنن. زلان صاحب پیشتر صحبتهای شما را قطع کردم. خوش. از زبانهای بین المللی هم یاد کردیم. از اینترویو هم قرار بود صحبت بکنین که من متاسفانه قطعش کردم. من فعلا به نهادهای آموزشی تعداد میان مراجعه میکنن. میگه ادبیات دری خواندیم یا مثلا کامپیوتر ساینس خواندیم. بعد وقتی همکارای پرسانش میکنن که با کامپیوتر چطور هستی میگه کمی دو مشکل دارم. یا جاهای دیگه امروز خیلی آدما حتی اعتراض میکنن او درس نمیخوانم چرا نمیخوانی فلانی که درس خوانده چه فایده که درس خوانده بیکار است. مگه گاهی میگم که او که درس خوانده بیکار است درس درست نخوانده. کامپیوتر ساینس خوانده باشی در قرن 21 زندگی کنی تکنولوژی اینترنت در پیشت باشه باز بیکار باشی خود ظلم است دیگه. یا بریم به بخش سلیقه‌ای وقتی برای مصاحبه میگیرن برای کار زیاد میگن همین گپ ما کم میگیرن تواضع باشه و فروتنی باشه با سلیقه رو مد نظر نمیگیرن. از این آدرس صحبت کنین که همین جوانا بفهمن ببینن چگونه مراجعه بکنن به نهادها. داسې د استاد چې زمونږ ځوانان ما تاسو ته ویلي چې په مختلفو برخو کې ستونزې دي یوازې یوه موضوع نه ده لکه څنګه چې ویلي مونږ ځوانانو کې باید دا فکر او آګاهي پیدا کړو کله هم چې یو نهاد ته ادارې ته دی خپله سی وي لیږي یو ادارې ته اپلای کوي دوی باید د ادارې په اړه هم پوه کړي ځان اکثریت ته چې کله دی انټرویو ته ځي ناګاهانه یو انټرویو ته ځي چې هیڅ خبر نه چې د اداره د څه په اړه ده دا څه کار کوي څه خدمات عرضه کوي هیڅ معلومات نه لري دا یو ډېره غټه ستونزه ده ځکه چې په انټرویو کې چې هر څوک کینی هغه خامخا د دې پوښتنه کوي چې تا د ما د ادارې په اړه معلومات شته که نه یا دغه ستونزې موږ په دې اداره کې لرو ته څنګه حل کوی سي زه د مثال په تور وایم زمونږ اکثریت ځوانان پښتو ادبیات یا دری ادبیات یا تاریخ د کې لیسانس کړی وي دوی د فکر کوي چې دا عادي شاید عادي نه ده اونا به متن کتاب میرن دیگه واقعا زه داسې مثال تاسو در کوم چې مونږ یو وخت کې یو څه لیکل غوښته به چې دا په فیسبوک او ټولنیزو رسنیو کې نشر کړو د خپل ادارې له ادرس ما دا یو داسې ځوان ته ولیږل چې هغه پښتو ادب لوستی و تاسو یقین وکړئ ما هیڅ پښتو ادب نه لوستی ما ګرامري اصطلاحات او ګرامري اصلاحات وکړه د نشوي کولای نو ما ورته چې ولې دا خو تاسو ستونزه ده دا باید دا ما ته ویلي وای چې دې کې دغه ګرامري پښتو لحاظ سره اصلاحات غلط دي دا باید استفاده سي دا باید ګرامر جوړ سي د دې ترڅنګ یو ځوان د دری لوستي د دری ادبیات لوستي دي دای باید مونږ ته وایي چې دری باید داسې ولیکو دا باید مونږ ته دا وایي چې دغه متن که داسې ولیکل سي ډېر اټراکټیو راځي ډېر ښه راځي بسیار یک چیز پرمانا میه حداقل یک تفاوت خو بین موضوع باشه آفرین یو ځوان د انګلیسي ادبیات لوستي دي تاسو یقین وکړئ یو وړوکی پرچه یو وړوکی پیراګراف د دې لپاره ورکو چې دا ته ماته د سوشل میډیا لپاره ولیکه د په انګلیسي نسي لیکلی
انګلیسي ادبیات لوستي د خبرې نسی کولای. دا هغه هنرونه دي داسې نه ده چې دوی به په لټریچر کې یا په ادبیاتو کې یا په لیسانس کې به دوی کمزوري وي نه، شاید ښې نمرې ویړي وي، کامیابه تکړه سړی وي، ولې نور هنرونه څنګ کې ورسره لازمه دي چې هغه د نه دي کړي. تاسو د سلیقې یادونه وکړه. زه به تاسو ته یو مثال درکم. موږ یو انټرویو اخیستله، په دې پینل کې ما سره څو کسان ناستو. یو 2 مثاله دلته د دې لپاره ورکوم چې لیدونکي چې د دې نه زده کوونکي څه زده کړي ترې. یو کس راغی چې صادر یې اغوستی و او وړوکی د سر نه تاو کړی و او دغه لباس او د کورتۍ او د هر څه ډېر داسې غیر منظم و. نو ما ویل چې څه مشکل نه ده، غریبي ستونزه نه ده. بله بله بله. د ډیسپلن غیر ډیسپلن بودن ستونزه ده، غریبي ستونزه نه ده. شکېدلی بوټ دی وي ولې رنګ کړي دی وي، پاک ستره دی وي. شکېدلی کورتۍ دی وي ولې پاک ستره دی وي. ځکه شکېدلی کورتۍ دا د اقتصاد د ضعف نقطه ده، پروا نه لري، دی به پیسې نه لري، امکانات به نه لري. ولې دا مینځل او تو کول دا خو کولی شي که نه، ولې نه کوي؟ شانه کردن میاد خب اقتصاد رب داسې ځوانان زه وینم چې انټرویو ته راځي، یقین وکړه چې دا ګیره هم نه جوړه کړي، ویښته یې هم نه جوړ کړي. بله بله. مونږ په دفتر کې یو ځوان و، په دې منې ورته وارننګ ورکړه، ایچ آر ډپارټمنټ ورته وارننګ ورکړه چې ده به دا ویښته ډېر لوړ درول، جل به ورکړی، د ویښته به ډېر هغه ولړ، دفتري لباس او ډریس اپ یې نه کوه. دی باید دفتري لباس زده کړي. اوس زه فرض مثال کورتۍ اغوندم، یو واسکټ اغوندم، یو چېرته ځم، دا همدا لباس ده زما دغه افغاني لباس هم باید فرق ولري. زه د غاړې کالي اغوندم او دفتر ته ځم، دا خو رسمي نه ده. بله. که زه واده ته ځم او رسمي لباس کې راسم، خو سړی ته بده ښکاري. واده ته خو باید کیژول او ساده لباس واغوندي چې د واده سره سمون ولري، نه دا چې دفتر او د واده موږ فرق ورکو. همداسې بوټ هم همداسې ده، همداسې کورتۍ او واسکټ هم همداسې ده، همداسې د رسمي ژوند او غیر رسمي ژوند دا باید فرق ولري. او حتی په کور کې هم دا سلیقه باید دومره موږ مراعات کړو چې موږ په کور کې هم د نورمال او غیر یعنی رسمي او غیر رسمي ژوند ترمنځ تفاوت وکړو. په کور کې هم زموږ مور، خور، کورنۍ ورونه باید په دې پوه شي چې دی اوس رسمیاتو ته روان ده، نو دا لباس یې اغوستی، او غیر رسمي ده نو ځکه ساده او نورمال. یو مثال بل داسې در کومه د خبرو، یعنی با عروسی که میره و دفتر میره فرق داشته باشه، باید فرق ولري. یو مثال بل د سلیقې هغه د طرز او د گفتار او د خبرو ده. یو انټرویو کې ناستم، یو ځوان و، ما د دې لپاره چې زه د انټرویو ساده کم او د دغه فشار، ذهني فشار چې د ساده کم او یو ټوکه مې ورسره وکړه. ما ټوکه نه وکړه چې د شروع وکړه خندا او خندا او خندا، دومره منفي تاثیر یې وکړه چې دا سړی موږ ریجکټ. بله. په همدې عمل ځکه چې موږ ویل چې دا دومره اوس ادبیات اخلاق نه لري چې دی دا نسي تمیز کولی، فرق نسي کولی چې موږ څه وویلې او دی څه وایي. حزم فضا دا ډېر مهم ده. نو د دې لپاره موږ په انګلیسي کې په منیجمنت کې یو شی وایو، دا د انسان شخصیت چې دا وایي دا له 3 شیانو څخه جوړیږي. یو د هغه علم ده، یو د هغه تجربه ده، او بل د هغه اټیټیوډ، برخورد او اخلاق دي. بله بله. که سړی علم ولري، ښه تجربه ولري او همداسې ښه برخورد او اخلاق ولري، د بهترین کرکټر او بهترین شخصیت ترې جوړیږي. خو که چیرته یو سړی علم ولري، اخلاق ولري او تجربه ونه لري، هم کمبود لري. که چیرته علم ولري، تجربه ولري، اخلاق ونه لري، هم کمبود لري. که ښه با اخلاقه سړی وي، ښه با تجربه کاره سړی وي، ولې علم ونه لري، بیا هم اخلاقي لحاظ سره لږ، شخصیتي لحاظ سره مشکل لري. نو د دې لپاره دا 3 واړه په یو بیلانس کې ساتل پکار دي. او دا انسان خپل شخصیت هم په تدریجي ډول باندې باید پورته ویسي. زه 15 کاله مخکې په کوم سټیټس کې وم، اوس په کوم سټیټس کې یم. 15 کاله مخکې زما علم په کوم حالت کې و، تجربه مې په کوم حالت کې و، اخلاق او برخورد مې په کوم حالت کې و. زمونږ خلک اکثریت کورس وایي
نور سکلز د کوي په تجربه باندې کار نه کوي، عملی کوي نه، یا 15 کاله 10 کاله مخکې چې کوم کس مونږه سره کوم اخلاقو کې لیدل 10 کاله بعد هم په مغه اخلاقو کې وي، دا په دې معنی چې د اخلاقو کې پیشرفت نه کړی. دی باید په شخصیت کې پیشرفت راولي او دا متوازن وي، هر لحاظ سره وي، یعنی علمي لحاظ سره باید پیشرفت وکړي، تجربوي لحاظ سره پیشرفت وکړي، همداسې اخلاقو برخورد کې هم پیشرفت وکړي. نو لازمه دا ده که مونږ غواړو چې مونږ د پیشرفت وکړو په ژوند کې، نو مونږ د شخصیت باندې باید سرمایه گذاري وکړو. شخصیت دی په علمي لحاظ سره، تجربوي لحاظ سره، اخلاقو د برخورد له لحاظ سره هم لوړ کړو، چې څومره شخصیت لوړیږي هغومره مونږ ته په ژوند کې ګټه کوي. چقدر عالی صحبت میکنین. امیدوار هستم که نسل نو، نسل جوان ما از سخنهای شما انگیزه بگیرن و حداقل سر خودشان سرمایه گذاری کنن. زلان صاحب، در جامعه ما بیشتر انتقادات سر حکومت ها می باشه معمولا. فعلا که حکومت اسلامی است بیشتر مردم یعنی زبانشان باز است، میگن خب بالاخره باید برای ما رسیدگی شود. چقدر نقش حکومت برای فضا سازی ضرورت است که نسل نو را حداقل انگیزه بده و در این حال فضا را آماده برای کار بکنه؟ حکومت یک نکته دیگه برز حرمت که در دنیای دیگه مردم از دولت فاصله میگیره که برای ما مزاحمت نکنه، ما را به وظیفه داخل نسازه. در افغانستان مردم حتی درس میخونن به خاطر که یک بست حکومتی برشان آماده شود. یو خو منفی نظر د خلکو په د دولت په اړه باندې دا ده چې هر څه د دولت کوي. بله، دا ډېر منفي نظر ده. ټولنه چې دا خلک جوړي. د اقبال لاهوري ډېر مشهور خبره ده، په اردو کې یو شعر ده، وای اقوام کے ہاتھوں میں ہے اقوام کے ہاتھوں میں ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دا اردو یو شعر ده اقبال لاهوري. افراد دي چې دا ټولنه جوړوي. ټولنه که خوي حکومت به هم خوي. حکومت د چا نه تشکیلیږي؟ هم دې خلکو نه تشکیلیږي. که چیرته زمونږ ټولنه کې تکړه خلک، با علم خلک، با کرکټر خلک، با شخصیت خلک وي او هغه سبا ته یو پوزیشن ته رسیږي، نو دولت کې به هم مثبت تغییر راځي. نو ټولنه د چې هم حکومت جوړوي، ټولنه د چې هم سکی. نو د دې لپاره لازمه دا ده چې په ټولنه کې داسې یو مفکوره مونږ رایج کړو چې حکومتونه مونږ جوړو. حکومتونه مونږ سمو او مونږ باید سم کو. حکومت هم مسؤلیت لري. د ټولنې هغه ټولنیز مسائل، هغه ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې شتون لري، حکومت باید دې ته رسیدګي وکړي په مختلفو انواعو او په مختلفو میکانیزمونو باندې، په مختلفو طریقو باندې، چې یو د خلکو په ذهن کې منفي تاثر ده. ما تاسو ته ویلي چې حکومت یو خاص تشکیل لري د امپلایمنت او د کار په لحاظ سره. دا فکر وکړي چې 15,000 بسته دي یا 10,000 بسته دي. دا 10,000 بسته چې دا کال ته 12,000 کېږي نه، دا ما 10,000 دي. دې کې به یو څه کسان متقاعد کېږي، یو څه به وفات کېږي، یو څه به استعفا اخلي، چې هغه وځي خالی کېږي، به نوي کسان به راځي. نو دا خو داسې نه کېږي چې دا وپړسي غټي کړي. نو حکومت ته د امپلایمنت کریشن په خپل حکومت کې لازم نه ده. حکومت باید داسې شرکتونه ایجاد کړي چې هغه خلکو ته د شغل افزایي وکړي، هغه خلکو ته د کار زمینه جوړه کړي، هغو ته زمینه سازي وکړي، هغو ته سهولتونه ورکړي چې هغه شرکتونه خلک استخدام کړي. یو مایکروسافت شرکت ته په ټوله نړۍ کې تقریبا په میلیونونو لکهاو خلک دی استخداموي. همداسې ټسلا ده، همداسې نور غټې کمپنۍ دي. یو مکډونالد په ټوله امریکا کې په زرهاو فرانچایزونه لري، په زرهاو خلک پکې کار کوي یو مکډونالد کې. نو یو مکډونالد چې دا حکومت نه جوړ کړی، دا یو فرد جوړ کړی دا، یو کمپنۍ جوړ کړی دا، چې دا یو چا جوړ کړی دا، یو څو کسان دي. ولی د دې لپاره چې مونږ د شغل افزایي وکړو، په داخلي کمپنیو باندې د تمرکز وکړو، دا د غټي کو. دوهمه خبره دا ده، دولت تر اوسه پورې حکومت په کارپوریشن کار نه ده کړی. هغه غټي کمپنۍ چې هغه سهامي کمپنۍ وي، که مونږ وکولای شو سهامي کمپنۍ جوړ کړو، مونږ به دغه د امپلایمنت او د کار او د شغل افزایي د کچه په زرهاو ته واړو. یعنی که مونږ اوس یو مثال تاسو درکوم، معدن استخراجیږي په خام موادو کې.
کومه شغل افزایی غواړو نو موږ د دولت حکومت د سہولت ورکی خلکو ته داسې کمپنۍ دی ایجاد کی په خلکو باندې چې هغه دغه معدن پروسس کی کله چې معدن پروسس کولو فابریکه جوړ کړه دا فابریکه به دومره غټه وي چې په زرهاو خلک به دې کې کارمند استخداميږي نو د شغل افزایی لپاره دغه سي طریقې باندې باید کار وکړو یا د دولت سره داسې کمپنۍ جوړ کی چې هغه د سهامي کی خلک د اسهام پکې واخلي او په زرهاو خلکو ته د کار او د شغل لار جوړ کړي زه فکر کوم دا ټول نه آسان او ښه طریقه ده. بسیار تشکر مطیع الله زلان آگاه امور اقتصادی و متخصص اقتصاد. بخیر باشین. یک جمله کوتاه برای جوانان افغانستان بگین خیلی کوتاه. د افغانستان ځوانانو ته مې لنډ پیغام دا ده چې باید همت وکړي. هر حالت په انسان راځي. افغانستان باندې هم شاید مختلف اقتصادي ستونزې او چالشونه وي. تاسو شاید په کور کې هم چالشونه او ستونزې ولرئ. ولی همت له لاسه مه ورکوئ. نوي هنر زده کړئ، نوي هنرونه پیدا کړئ. نړۍ چې څومره د پرمختګ لاره ځان ته پیدا کوي نړیوالې پیدا کوي موږ هم پیدا کوئ. افغانانو کې دومره استعداد ده چې تاسو یقین وکړئ چې په چا کې نسته. ولی د هنر کمبودي ده. هنر ته باید مخه کړو او د پرمختګ لاره آسانه کړو. بسیار تشکر. بخیر باشین. بخیر باشین. خیلی برنامه فوق العاده داشتیم با شما. امیدوار هستم که هموطنان عزیز ما و بخصوص جوانان افغانستان از سخنان زلان صاحب استفاده خوب کرده باشند. رسیدیم به پایان برنامه شام کابل. امیدوار هستم که برنامه وفق مراد شما بوده باشد. تا برنامه دیگر که از آدرس شام کابل در خدمت شما قرار میگیریم به الله لا یزال میسپاریمتان. وفقکم الله.